دغه موټر خکول هم لا مدمره را پاتې وو، دغه تېښتل هم لا مدمره را پاتې ده، دغه څپلۍ ودرېږه لږ صبر وکړه. ګوره بیا دې ګوره خبرې مایک مه خلاصوه. دلته راسه سم کېنه زه سړی ودرېږه لږ صبر وکړه. مایک صبر وکړه. تا پوښتنه کړې سوال هم ته کوې جواب هم بېرته ته ورکوې. تا ما نه سوال وکړه ما جواب درکړه. نو دا خو اصول ولاکې چې سوال هم ته کوې جواب هم ته ورکوې. بس بیا ته غږېږه زه به غلی سم. مهرباني سوال هم کوې جواب هم ته هغه کوې. مهرباني مایک د خلاص کوه اوس غږېږه ځه. بس سوال هم کوه جواب هم ورکوه. کابل کې دې ولې مړ کړو؟ خپله جواب هم ورکړه. بس دروغ مه وایه، دروغ مه وایه. ودرېږه شاهین صاحب ته عجیبه کار وارخطا کېږې ما زه درسره ناست یم. شاهین صاحب ته که مایک خلاصوې بیا دې زه کته کومه. ما مخکې زه درته وایم ته ما نه پوښتنه هم کوې اوس بېرته جواب هم ته ورکوه. ګوره دا نه کېږي. تا ما نه پوښتنه وکړله ودرېږه معاون ولې مړ کړو په افغانستان کې؟ ته دغه جواب راکړه. نو ما خو تا ته دې 8 میلیونه ډالرو جواب درکړه. هغه دې نه ده راکړی، هغه دې په جیب باندې پاتې ده. دې څه شي پیسې تا ته درکوي؟ هغه پیسې څه شي دي؟ تا نه مې پتلون ویستلی. نه 3 لکه فوج مې پتلونونه ویستلي دي. پتلون دی ولا که ترغه وخت چې امریکا کې لیډر کوله ترغه وخت ولا ښځو په چادري کې ګرځېدله. جنرال صاحب دې خبرې به زه جواب ورکوم. نه جواب ته یو هم نسي راکولی. تر ملا صاحب محمد عمر چې له ګورې راځي کې مولا جواب راکړي. دا خره زوی کته کا کوست کنځان دا ول خو دې وس نورو کنځان منطق ته راسه. ماشومان پورته کوي، ماشومان سره باس کوي. راسه له لوی سره باس وکړه دلته ځي حقایق درته جواب کوم. ته چغې وهې زه ته سوال کې زه تی بیا بیرته خپله جواب هم ته ورکې. 3 لکه فوج د پتلونونه ولې وویسته؟ کابل کې د 3 لکه فوج پتلونونه ولې ووتل؟ سړی تا څپله کې اوس هم ولې د جنګ نه کوه؟ جنګ دې ولې نه کوه؟ سره د خدای دفار کنه یکه دغه مور دا ګاوه کاته سه ګوره بحث داسې نه کېږي ښه. زه تا راته پوښتنه وکړه چې امریکایانو تا ته 8 میلیونه ډالر ولې درکړو؟ ما درته ویلې چې تاسو پتلونونه مو ویسته ځکه یې راکوي. ته وایه زه درته وایم 9 اکتوبر باندې برید ولې امریکایانو وکړه؟ ته هغه ته هم پرتوګ ګڼډې. مایک مه خلاصوه چې زه درنه پوښتنه کوم ته جواب راکوه، ستا پوښتنه کوه زه جواب در کوم. قضاوت به بیا دا ملت کوي. نو ته خو دلته راغلی چغې وهې زه ولاکه چغې در سره وهلی سم. او زه نه دومره بې حیثیته یم چې هغه سړي سره چې میدان یې راته پریښی د هغه سره زه بیا چغې ووهم. ما ته امریکایان 8 میلیونه ډالر راکوي. دا تا خبره یې صحیح ده. ولې یې راکوي؟ نو د ولې جواب دغه ده چې ما تا نه پتلون ویستلی 15 میلیارده ډالرو اسلحې مې درنه نیولي، ملک مې درنه نیولی، د امریکا په شتون کې مې درنه نیولی ده. زور دې ووهه، چغې دې ووهلې. امریکانو د ماینپاله سپی ځان نه جوړ کړی و. هر چېرته د غپل په کور هم راتلې، په دروازه هم راتلې، بندیانو ته د ښځو جامې مو راغوستل، هر بې عزتي مردګوي دې کوله. خو زه راغلم، ما عفه وکړله. ما صرف د قندوز په قلی اردو کې 10,000 عسکر مسله ټوپکې لکه ګنډېره واچول، ټول مې پرېښود، یو مې مونه وژه. ما د هرات قلی اردو، ما د مزار قلی اردو، ما د ننګرهار قلی اردو، د پکتیا قلی اردو استخبارات بسته 6 لکه 15 لکه هر څه ته مې وویل چې ته زما ورور یې. ټولو ته مې ویل ته زما ورور یې. وای پهلوان هغه ده چې عفه کوي. تا څه کوه؟ ته د ما په کور راتلې، زه طالب وم چې زه به نه وم د ما ورور دې نیوه، چې ورور به مې نه و د ما سپینګیری پلار به دې نیوه، چې هغه به نه و د ما د مور جانې په کوڅه کې به د لاس اچوه، د جوارو په بټیو کې به د کش کوه. زما بچي د زما د مېرمنې تر مخې په شهادت رسول. دا د تا بهادري وه. ته د امریکایانو په تیارو کې په اپاچي هلیکاپټرو کې تللې چاپې دې اچولې. امریکایانو سره څنګ په څنګ روان وې. ټوپک د امریکایي، ټانک د امریکایي، بلډینګ د امریکایي، سرمایه د امریکایي، شهرت د امریکایي، رسنۍ د امریکایي، هر څه د امریکا وې. بیا ما ته زه درته وایم چې ولې امریکایانو برید وکړه؟ د تا دغه دلیل ده. د ښځو په جامو کې وم. بیا ته وایې چې تا ولې جنګ ونه کړه؟ خو ته خو غوږ نه نیسې، ته خبره کوې
شیر علي خان وی که چی شوی ته خبره کوې خو جواب نه اورې. زه تښتېدلی نه یم، ما هیواد نه ده پریښی. که ما هیواد پریښی زه تښتېدلی یم. خی په بدخشان کې چاودنې چا کولې، په کابل کې چا کولې، زندانونه دې له چا ډک کړي وو، هدیرې دې له چا ډکې کړلې. خو ما جنګ در سره کوه ځکه دې ما زه وژلم، ځکه دې زه بندي کولم. کورونه مو دې چا وران که؟ دا 5,000 بندیان په د اخره کې تاسو خوسې کړه، دا مو په خپلو ښځو نیولي وو که په جنګ مو نیولي وو؟ نو خو جنګ مو سره کوه. نو زه خو که تښتېدلی وای نو تا خو زه په وزیرستان کې نه یم نیولی، تا په پنجاب کې نه یم نیولی، تا په سند کې نه یم نیولی، تا په ایران کې نه یم نیولی. دا بندیان خو تا ټول په کابل کې، په چارسیا کې، په هرات کې، په قندار کې، په زابل کې، په جوزجان کې دوسیې دې ورته لیکلي چې په پلانکي کې برید کړی ده. نو ما خو جګړه کوله، ډېر تکالیف مې ویسته، ډېر سختۍ مې ورسولې، ځان مې د بري مینار ته ورسوه. ته وایه ملا عمر دې چېرته و، منصور دې چېرته و؟ دا هغه د عصر اتلان دي چې امریکا یې په ګونډو کړله. دا هغه د عصر اتلان دي چې د دوی په غېږه کې رالوی شوو بچیانو یې د امریکا امپراتوري نسکوره کړله. دا هغه د عصر اتلان دي چې تر ننه پورې امریکایان هم وایي چې واقعا دا په هېواد مین غازیان ول. نو ته ولې داسې کوې شیر علي جانه؟ خور به لرې، مور به لرې، قوم به لرې، تربور به لرې، ټول دې دلته پرېښوده، ته لاړې امریکا کې کېناستلې. مونږ خو عفه درته وکړله، مونږ خو یې چې ته راځه خپل هېواد ته. ما خو ورور درته وویل، ما خو دروازې درته خلاصې کړلې. تا د راتلو دپاره مې د غلو ته د شخصیتونو د کمیسیون نوم ورکړه چې ته راسه، پردی هېواد د تا دپاره. که پردیو مونږ ته کار کولی، امریکایان به په نیمه شپه در ننوتل او ته به د طالب تورې ته نه پرېښودلې. د طالب د دومره ځوانیو، د دومره غیرت باوجود ته راځې په طالب تاخت و تاس کوې. سبحان الله. ولا زه شرمېږم د تاس په ځای باندې. اوس ورته مهرباني وکړه شیخه، څه ورته وایې ورته ویې وایه. دغسې خلک دي. جنرال صاحب هغه پتلون چې ما اغوستی ول هغه مې دوی سره ښځې ولې هغه مینځې ولې هغه پتلونونه ول چې موږ اغوستي ول، هغه ول چې وینځې ورته ویلې کېدې، هغه له دوی سره ګرځېدلې په کو نو ځنګلو کې و. سړی دې خلک ته څه ووایي؟ دا ولاکه یا پرون لرو یا نن لري. وی جنرال صاحب دغه نه خو دې شرط هم ګټلی و، بوزې چیني نه دغه نه دې ګټلی و. ملي جبهې والا خو ده ده په یاد دې ده؟ خو ستړی مسې و، خو خو مایک دې خلاص که. یار حاجي شاهینه ته هم ډېر بلا سړی په قرآن سي. نه اصطلاح یې ورته یاده ده. خو مایک دې خلاص که که نه و خلکي دا لاړ. دی هم ځان سره خاندي. شاهین صاحب دا دغسې بې منطقه بې شرفه رذیل خلک دي چې ته اوس د دې سترګو ته زه حیران یم چې دی طالب ته په کومو سترګو بد وایي. د طالب دومره احسانونه هېرول د خدای لپاره و، څه دې ورسره ونه که؟ په ژوندي نه دې نوکان تې وویسته، شهیدان دې کړه، ټانګونه دې په موټرو واچوه، بندیانو ته دې ښځو جامې ور واغوستلې، تحقیر دې کړل، تذلیل دې کړل، هر څه دې ورسره وکړه. د هغه باوجود هغه درته ورور ویلې، د هغه باوجود هغه د تا د سر امن غواړي او ته بیا هم په طالب تخت تاس کې. الله. تورن اسماعیل خان د لوګر والي، د تګاب امنیه قمندان، د ننګرهار غټ قمندانان ټول